یو بهترینه وظیفه د غمونو پریشانو د ختمولو دپاره دارنګې د رزق د برکت دپاره او د الله رب العالمین نه د معافۍ غوښتلو دپاره په حدیث کې راغلی ده. حدیث کې راځي جاء اعرابی الى النبي صلی الله علیه وسلم، یو ځل یو ساده شان بانډوال راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قاله فقال یا رسول الله علمني خیره، وی یا رسول الله خیر راته وکړه، خیر څه شی دی؟ نو فاخذ النبي صلی الله علیه وسلم بیده، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بانډوال د لاس نه ونیو، داسې روان کو د ځان سره، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. څلور کلمات ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وښودل، وایي ته دا وایه چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا کلمات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې بانډوال ته وښودل، دا بانډوال داسې مخکې لاړې روان شو. چې روان شو نو لاره کې څه سوچ وکړو، بېرته راواپس شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره هغه ساده انسان بېرته راواپس شو، ټینشن او مسئلې لا نه ده حل شوې، زړې جوړ نه دی، تسلي نه ده شوې، بېرته واپس رالې. نو چې رالې وی یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هذه لله. دا څلور واړه کلمات خو د الله دپاره دي، پاکي ده یا الله تعالی، رحمت دی تعالی الله، ستانه علاوه بل لایق د بندګۍ نشته دی، الله ډېر لوی دی. نو دا خو داسې کلمات دي چې دا خو ټول د الله دپاره شو. نو فماذا لي، ما ته پکې څه میلاو شو؟ ساده سړی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل، وی کله چې ته دا ووایې چې سبحان الله سبحان الله ته دا ووایې، نو قال الله صدقت، الله درته وایي رښتیا دي ویل. الله ستا څه خبرې شروع کړي، الله تعالی جواب درکوي چې صدقت، رښتیا دي ویل. او کله چې ته دا ووایې چې الحمدلله، نو بیا درته الله وایي صدقت، رښتیا دي ویل. کله چې بیا ته دا ووایې چې لا اله الا الله، نو بیا درته الله وایي صدقت، رښتیا دي ویل. او کله چې ته دا ووایې چې والله اکبر، نو الله درته وایي چې صدقت، رښتیا دي ویل. او د دې څلورو کلماتو نه وروستو چې ته دا ووایې چې اللهم اغفر لي، یا الله ما معاف کړي، نو الله درته وایي قال الله فعلت، الله درته وایي بس معاف مې کړلې، معافي مې ورته وکړله. او کله چې د دې کلماتو نه وروستو داسې ووایې چې یا الله اللهم ارحمني، یا الله رحم را باندې وکړي، نو الله درته وایي فعلت، بس رحم مې نه باندې وکړو. او کله چې ته د دې نه وروستو ووایې دا چې اللهم ارزقني، یا الله ماله رزق راکړي، نو الله درته وایي فعلت، رزق مې هم دله درکړو. نو بهترین کلمات دي. الله ستا سره په دې کلماتو باندې تا ته یو قسمه جواب درکوي. ته کلمه وایې او الله دله جواب درکوي، او بیا چې ته څه غواړې الله یې دله درکوي. الله وایي فعلت، بس در مې کړه. بهترین کلمات دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خو دا به د تجربې په بنیاد باندې نه وي، دا به خالص د الله د رضا دپاره وي. تجربې به په دې کلماتو باندې نه کوي، په یقین سره به یې وایي.